واذا النجوم انكدرت ستوري با بینور شي صحیح ده. واذا السماء انفطرت اسمان به پټ جائے گا، اسمان به ټکړو کې تقسیم شي. اذا زلزلت الارض زلزالها ځمکه به د خپل شدید لرزش د وجې نه څه کېږي وړاقي. دا د قرآن پاک اهم آیاتونه چې د دنیا و داسې طریقې سره ختمېږي او دا خبرې شوي دي 1400 سال مخکې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن زمونږ یو اهم ټاپک باندې خبره کوم، هغه دی که نه د اینډ آف د یونیورس، چې دنیا به څنګه ختمېږي. اوس ساينس وایي او قرآن پاک څه وایي. نو الحمدلله موږ غوڼ مسلمانان یو، زموږ یقین په الله تعالی باندې دی او په اسلام باندې، صحیح ده. اوس ساينس لومړنۍ خبره کوي که نه د دنیا د ختمېدو باره کې چې څه شي چې یونیورس از ایکسپینډینګ. کومه دنیا ده دا پیلاویږي چې هر څیز یو بل روان دی لرې نه، هر سیکنډ پس نه دی دا هر څیز و کهکشای ستوري دا غوڼ یو بل روان دي لرې، صحیح ده. نو هغوی دا خبره کوي چې داسې هم دنیا ختمېدی شي. بله د ساينس یو غټه تیوري ده که نه چې هغې ته وایي بیګ فریز تیوري. دا د ساينس یو موسټ اکسپټډ او ډېر زیاته قبوله شوې تیوري ده. هغوی په دې کې دا خبره کوي چې کوم څیزونه دي دا روان دي یو بل لرې نه، کوم یونیورس دی دا پیلاویږي، ایکسپینډینګ پکې کېږي، ایکسپینډ کېږي، صحیح ده. نو هغوی دا خبره کوي چې کوم ستوري دي کوم ګلیکسیز دي دا غونډ څه کړي دا خپل رڼا پرېږدي، ستوري به بېنوره شي، رڼا به پرېږدي، صحیح ده. هر څه به مړه شي، دنیا کې به تیاره شي، کوم چې ټمپریچر دی هغه به بیخي یخ شي ډېر زیات، نه به د نور رڼا وي، نه به په ځمکه باندې ژوند، نه به زندګي وي. هغوی چې کوم دا فورس دی په کوم فورس په دنیا پیلاویږي هغوی دغې ته وایي که نه ساينس دغې ته وایي ډارک انرژي. خو ډارک انرژي چاته هم پته نشته دی چې دا په اصل کې داسې شي. نو دا هم د مستقبلو د تباهۍ یو مین څیز دی. خو ساينس دپاره ها د ساينس کومه تیوري ده که نه هغه ده د بینک کرنچ تیوري. بینک کرنچ تیوري داسې تیوري ده که نه چې کوم ګریویټي فورس دی، ګریویټي فورس دې ته موږ وایو کشش سختن، صحیح ده. کوم چې د اټریکشن فورسز مکې مطلب کوم ځان ته څیزونه راښکي. نو سو ساينس دا خبره کوي چې کوم ګریویټي فورس دی دا به مستقبل کې په ټریلیونز اف ایئر پس دا به دومره زیات شي چې ځان ته به هر څیز راښکل شروع شي، ستوري، بلیک هولز، ګلیکسیز، هر څه به ځان ته راښکل شروع شي. نو چې کله راښکي د هر څه به جمع شي، چې کله جمع شي نو دغلته به وشي یو دماکه چې هغې ته هغوی مخکې نه ورکړی نوم د بیګ بینګ تیوري. وایي دغه بیګ بینګ مطلب دا د دنیا به د سر نه بیا شروع شي. خو اسلام څه وایي واذا النجوم انكدرت ستوري به بېنوره شي، صحیح ده. واذا السماء انفطرت اسمان به پټ جائے گا، اسمان به ټکړو کې تقسیم شي. اذا زلزلت الارض زلزالها ځمکه به د خپل شدید لرزش د وجې نه څه کېږي وړاقي. دا د قرآن پاک اهم آیاتونه چې د دنیا و داسې طریقې سره ختمېږي او دا خبرې شوي دي 1400 سال مخکې. نو قرآن یو غټه معجزه ده، صحیح ده. په دا بېشکه یو حق کتاب دی. بل په سوره القصص کې دي که نه چې کل شیء حالک الا وجهه، هر چیز به پناه شي سوا د الله تعالی نه، هر چیز پناه کېدونکی دی صرف سوا د الله تعالی نه. سوره ال عمران کې دي چې ربنا ای زمونږ ربه ما خلقت هذا باطلا، تا دا دنیا کې سم پیدا کړي دي دا بې مقصده نه دي پیدا کړي. دنیا چې کوم ژوند دی دا عارضي دی او کوم چې همیشه دپاره ژوند دی ایټرنل دی هغه د آخرت ژوند دی. د ساینس چې کوم نظریات دي دا مطلب ټمپرري دي او چې کوم صحیح دي هغه د قرآن پاک دي. دا د اینډ آف د یونیورس حوالې سره څه معلوماتو په یو بل ویډیو کې ملاویږو. والسلام.